د یو ورو سوال کړی دی او ډېر خوندور سوال یې کړی دی وایي په 12 باندې اوبه څښل یا څښاک کول څنګه دي چې یو شی ته حدیث یې نیولی دی چې 12 کې وڅښي یو خو دغه طریقه ده دا ګوره بلکل نشته دا چې په ګس لاس کې یې نیولی او ښیي دی ورته هسې یې ښودی دا خو نشته دې ته 12 نه وایي ګوره که نه دې ته 12 وایي نه نه او صحیح شو دا 12 دي 12 کې نیوسه څنګه داسې یا داسې دې ته وایي 12 د سوال دې باره کې دې ته 12 نه وایي ګوره دا باسي د یو داسې چې کته پروت دی د یو لاس کې نیولی نو دا نشي دا بیا هم په ګس لاس باندې څکېږي ښه یاده کې دا مسله دي که اکثر زموږ د عوام خطا کېږي وایي ما خو د ښی لاس نیولی که دا ښی لاس دې ده لر کړو دا ګیلاس راوړېږي نه راوړېږي نو دا ښي څه لپاره نو دا خاصه خبره شو موږ باندې منلې وی چې دو ښی لاس کې د اوبه نیولي دي چې دا ګیلاس د چې ښی لاس لرې کړی وی او دا ګیلاس راولېدلی وی کته راولي نه راولي او ګسه ده راځي درکړه بیا هم څکې شي نو دغه بیا هم په ګس لاس باندې څکې دي وایي جي لاس مې څښالی ګناه کې واقع کېده ګټه خبره که ګیلاس څښاکول ګټه خبره ګناه کې واقع کېده ګټه خبره ګیلاس څښا شو ګیلاس څښا شو وی به شو بعض دا کارون کې لکه ادب دا دی چې ته چاله څه شی ورکوې په ښی لاس ورکوې په ښی لاس باندې او دا خفه کېږي موږ خو پښتنو کې دا ادب د ډېر حده پورې نشته نه دي خبر پښتانه دي دې باندې عرب ډېر ښه پوهېږي او عرب په دې انتهایي خفه کېږي چې څه شی وله په ګس لاس ورکوې په دې خفه کېږي ډېر سخت او دم د خفګان زه خپل ځای نه چې څوک راځي چې ګس لاس کې راکېږي چې په دې ګس سړی چې لږ پیکه ونتلی شي دا ښی لاس عزتمند دی نو بس څه کوي لکه چاته سالن ورچوي چاته وریجې ورچوي نو په دې ګس لاس لګوي ولې وایي په دې ښی لاس دا چمچ څښا کېږي دوسره ټول دغه غم دی چې لوښي څښا کېږي غم د دین په کار دی ته چې ګیلاس ته چې پیاله په ګس لاس کې نیسي ته ګناهګارېږي او که ښی لاس کې دې ونیوي پیاله به څښای شي بیا به څه شي بیا به وینځي نو دې خبرو احتمام پکار دی نو دا مسله خو ترې لرې کړي داسې نه چا ذهن ته راشي ما دا وضاحت دې لپاره کوو چا ذهن ته رانشي چې ضرور د دې مسلې تپوس کړي ځکه خو بهر ده هغه په کوم لاس کې دي او په ګس لاس دي هغه بهرنۍ مسله سوال دی ضرور دا چې یو شی دې په 12 لاسو کې نیولی اوس کې نو دا څنګه اول خو ځان په دې پوه کوي چې صریح امر راغلی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه چې د څښاک او خوراک دا به په ښی لاس کې او ګس نه منع راغلی دی عبدالله بن عمر حدیث دی په صحیح مسلم کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینه واذا شرب فلیشرب بیمینه فإن الشیطان یأکل بشماله ویشرب بشماله تاسو که څوک خوراک کې څښاک کې په ښی لاس به کوئ ځکه چې شیطان په ګس لاس کوي اوس د ورور دې مسلې ته راځو په 12 لاسونو باندې څښاک کول دا په ښي لاس باندې کول دي دې ته داسې ویلی شي چې په ښي لاس یې وکړو سنت طریقه وکړه تاسو دا پرېږدئ په دواړو وکړو زه دا وایم چې د دې سړي باره کې داسې ویلی شي چې د په ښي لاس څښاک وکړو شریعت مستحب طریقه ښه نو د ده باره کې داسې ویلی شي چې د په ګس لاس باندې څښاک وکړو دی ګناهګار شو دواړه نشي ویلی نو اوس وایو به درته څه دا کار جایز دی او که نه والله اعلم زما خو زړه په دې مطمئن دی چې دې ته ضرورت راشي دا جایز دی که هېڅ حرج نشته په 12 باندې څښاک کول جایز دی او په دې به
یو دلیل دوه زما ذهن کې راغلي هغه ما زه ملګرو ته ذکر کوم اگر که هغه دلایل دي چې صریح نه دي په دې باب کې چې په دوو لاسو ته څښاک کوه خو د هغې نه ثابتېږي څنګه ثابتېږي لکه یو دلیل دا واله حدیث کې دا راځي امام ترمذي دا حدیث راوړی دی اوږد حدیث ته خو په هغې کې دا دي ابو هریره رضی الله عنه قصه د صفه والا سره چې کله هغوی د پیغمبر وسلم کور ته رالو پیغمبر وسلم له چا پی رالیږلي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو هریره ته ووایي وی دا پی په دې ټولو باندې تقسیم کړه وی کله چې ما دا پی په ټولو باندې تقسیم کړو ټولو دا پی سم وڅکل حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فوضعه على يديه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه لوښی راواغستو د پیو هغه او په دواړو لاسونو باندې یې کېښود یعنې دواړو لاسونو کې لوښی راغستی بیا یې وی سر راوچت کړو ما ته وایي چې ابو هریره ته وڅښه وی ما وڅکل بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم واغستو او بسم الله وی او ویې څښو د دې نه څه ښکاري چې دا په دوو لاسونو يدين علاوه استاذ جواب نږدې دی قدح غټ لوښي ته وایي غټ جام ته وایي او په یو لاس نه نیوی کېږي اوس د غټ لوښی راوالی په هغې کې شملې دي یا پکې پی دي یا اوبه دي داسې نیوی شي نو څه به کې دواړو لاسونو به یې نیسي دا دلیل ښه کېدی شي مفتي صاحب چې ته ووایي کېدی شي یو بل حدیث کې راځي عبدالله بن عباس وایي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زمزم اوبه وڅکړي په ولاړه او دغه بوقې نه یې وڅکي دغه شان ډایري کې ته وڅکي په یو لاس خو سړی نشي راړولی نو په دوو به یې راړولی نو د دې نه داسې واضح کېږي چې انشاءالله په دوو لاسو باندې څښاک کول دا جایز دي د علماو کلام هم په دې کې شته کتابونو کې دا خبره راغلې هم ده چې علماو د دې جواز بیان کړی دی خصوصا کله ناکله خو یعنې بل لار نه وي لوښی غټ دی غټ لوښی راغستی دی غټ کنډال دی راغستی دی یو غټ جام دی راغستی دی یا داسې دی چې ښی لاس دی کمزوری دی لکه یو سړی بیماري او ښی لاس کې طاقت نه یا د چا ښی لاس رپېږي چا باندې پالجي نو دی ورسره دا ګس لاسونه ملګری کوي او دغه لوښی راغستی داسې ټیم کې خو بیا بله لار نشتي والله اعلم